د افغانستان اسلامي جمهوریت مالیې وزارت د ملي عوایدو راټولولو مدیریت، اصلاحاتو پلي کولو، له اداري فساد سره د مبارزې او پراختیایي بودیجې د لګښت په موخه غوره فعالیتونه ترسره کړي دي. د مالیاتي قوانینو تعدیل، د CBR پروګرام له لارې د وړ ښځینه او نارینه وګړو په ګمارلو، د زړو سیستمونو پر ځای د اسي کوډا، آفمیس او سیکټاس ټولنیزو برېښنایي سیستمونو ځای پر ځای کول، د مالیو او ګمرکونو ملي اکاډمۍ پرانیسته، د پانګوالو او سوداګرو د سندونو په طی مراحلو کې اسانتیا، د مالیاتي فني او عصري علومو په برخه کې د کارکوونکو وړتیا لوړول، مالیه ورکوونکو ته د برېښنایي خدمتونو سیستم پرانیستل، له اداري فساد سره مبارزه او سیستم جوړونه، د اروشا تعدیل شوې اعلامیې لاسلیک کول او د مرستو جلب، له ګاونډیو هیوادونو سره د ګمرکي معلوماتو تبادله کولو همکارۍ هوکړلیک لاسلیک کول، د ګمرکونو نویو سیستمونو جوړول او اصلاحات، د تدارکاتو بهیر او اداري پروسیجرونو لنډول او د آسیا زیربنایي بانک غړیتوب ترلاسه کول، د مالیې وزارت د څلورو وروستیو کلونو د لاسته راوړنو لنډیز روښانه کوي. در وزارت مالیه در 4 سال گذشته ما اصلاحات بسیار خوب داشتیم. ما توانستیم که سیستم ها را مثلا منسجم بسازیم، فساد محو بسازیم به حدی که توانستیم. البته هنوز هم جای مانده به خاطر مبارزه با فساد. ما توانستیم که استخدام به اساس شایسته سالاری داشته باشیم و در عین زمان توانستیم که دستاوردهای خوبی را به اساس اعظمی اقدامات داشته باشیم و این دستاوردها را ما به اساس اقدامات میبینیم که به هدف خودکفایی اقتصادی ما را برسانه. ولی این اقدامات ما بسنده نیست. ما باید مبارزه خود هر روز بیشترتر بسازیم، هر روز جدیتر هستیم و میخواهیم که یک وزارت مالیه عاری از فساد و عاری از همه خلاف ورزی های قانونی داشته باشیم. د افغانستان اسلامي جمهوریت مالیې وزارت له ګاونډیو او سیمهییزو هیوادونو سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو له لسو څخه زیات بین الحکومتي کمیسیونونو ریاست په غاړه لري. افغانستان اوس مهال له ترکمنستان، چین، هند، پاکستان، ایران، ترکیه، روسیې فدراسیون، قزاقستان، متحده عربي اماراتو او آذربایجان سره دوه اړخیزه اقتصادي او سوداګریز کمیسیونونه جوړ کړي دي چې په اړینو پراختیایي او اقتصادي برخو کې د یادو هیوادونو همکارۍ جلب کړي. د بروکسل کانفرنس د ملي یوالي حکومت له راتلو سره د افغانستان لپاره په بروکسل کې د پراختیایي نړیوالو کنفرانسونو له سلسلې د لندن له کنفرانس وروسته چې د 15 هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو پکې ګډون کړی وو، دویم لوی کنفرانس دی چې د همغږۍ او چمتووالي مسؤلیت یې د افغانستان له لوري د مالیې وزارت په غاړه و. د بروکسل په کنفرانس کې افغانستان وکولی شول له نړیوالو شریکانو څخه د راتلونکو 4 کلونو لپاره د 15.240 میلیارډ امریکایي ډالر ژمنه شوې پیسې ترلاسه کړي. همداشان د مالیې وزارت د JCMB، G7+، OCB، وارسا، سام او نورو کنفرانسونو مدیریت په غاړه درلود چې نړیواله ټولنه یې دې ته وهڅوله څو له افغانستان سره تر 2020 کال پورې د 15 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت ملاتړ وکړي. جنیوا کنفرانس د افغانستان لپاره د پراختیایي وزیرانو کنفرانس و چې د 2013 میلادي کال نومبر میاشتې په 28 او 28 نیټه د سویس هیواد جنیوا ښار د ملګرو ملتونو سازمان په مرکز کې ترسره شو. د دې کنفرانس کوربتوب د افغانستان جلالتمآب ولسمشر او د ملګرو ملتونو مرستیال په غاړه درلود. په دې کنفرانس کې د 22 کلیدي هیوادونو او له افغانستان سره د 15 باصلاحیته مرسته کوونکو بنسټونو استازو ګډون درلود. مالیې وزارت په تېرو لاسته راوړنو بسنه نه کوي، بلکې هڅه کوي څو د ځان بساینې او مالی پایښت په لور اوچت او استوار ګامونه واخلي.